بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه تاسو ته پته ده چې په وطن باندې په دې ملک باندې یوه وبا راغلې ده د کرونا وایرس په شکل شي. هغې نه خلک ډېر متاثره شوي دي په ټول ملک شي بلکې په ټوله دنیا شي. لاکډاون شری ده او په دې مشکل حالات شي میش یوه خیر ده په امریکا شي چې هغې همیشه دپورې د خپل وطن د خپل خلک د وزیرستان خلک امداد کړی ده. سړي ته دا پته ده چې د میش په ملک شي بلکې په ټوله دنیا شي یوه وبا پیل شوې ده چې کرونا وایرس په نوم سره یادېږي. دې نه هغه خلک چې کوم غریب طبقه ده مثال د اړیدار خلک ته ډېر زیات متاثره دي. بیا میش یوه همدرده خیره چې هغه په امریکا شي مقیمه ده د وزیرستان سره تعلق ته هغې د ډاکټر ظاهر نورجان سره رابطه کړې وه چې یاره زه د غریبانو خلکو سره امداد کړل غواړم چې په کومه طریقه مې تاسو میش ته د هغې خلکو چې هغه موسټ ډیزروینګ کسان وي لکه مثال چې ډېر انتهایي په غربت سره وخت تېروي هغې تاسو مو ته ډېټا راکوي چې زه د دې دپاره څه سامان ور ولاړم. هغې خیر چې کوم دا که نه دغه سامان لږله ده او هغه میش چې کوم دا که نه ایس دغه میش ملګري سیاب خان دی، معراج خان دی او رحمان دی او بخت الله دی لګیا دي چې کوم دا که نه دا سامان نه چې کوم دا که نه پیکیج جوړوي او دا به انشاءالله میش دا کوشش وي چې دا سامان هغې کسانو ته چې کومې میش سره نو مینه دي په هر کلي په لیول باندې که نه دا به میش چې کوم دا که نه یو کیر ته رسوي دا ټاسک میش وغوسته ده. دا میش ته حواله کړی ده چې تاسو په دا سامان د غریب خلک مستحق خلک ته ورسوي. خو میش هېڅ راغلي دا سامان یې راوړه ده میش حساب ښه جوړوي خو میش د خپل خیر ډېره زیاته شکریا ادا کوي چې د هر وخت د میش پښتنې سره د وزیرستان خلکو سره امداد کړی ده او اوس دا میش د مواردو ډاکټر ظاهر نورجان په ترو میش ته دا سامان حواله شوی ده او دا راځي چې میش یې ډیوایډ کړو خلکو ته تقسیم کړو خپل مستحق خلکو ته ورسوي. مننه. سنما سزاوار لیکم پسا بی کسورا گناہگار لیکم پسا پاک لمن میں